أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الله جل جلاله وایي د خاورې مو پیدا کړي یاست او په دې خاورو کې ژوند درکوم او بیا کوم بیا له دې خاورو څخه راپورته کوم. نو حقیقت ته انسان تلونکی له دنیا څخه دی، له دنیا څخه مزور یا څوک په اسبابو مړ یا څوک په خدای مرګ مړ یا څوک خو د هر مؤمن دپاره دا لازم ده چې د آخرت دپاره یو توښه برابره کړي. لکه مخکې چې مو هم د درود شریف متعلق بحث وکړي چې هغه زموږ دپاره د آخرت یو غټ عظیمه سرمایه ده. حسن بصري رحمت الله تعالی علیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضعي زوی و. رضعي زوی دې ته ویل کېږي چې د یو چا د ښځې شیدې یو کوچنی وخوري نو دا پلار دغه بچی رضعي زوی شو، د شیدو زوی شو چې د ده د ښځې شیدې خوړل دي، نور نسبې نه دي. نو حسن بصري رحمت الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو بیبي شیدې خوړلې او دې تابعي رسول الله صلی الله علیه وسلم یې نه دی لیدلی په ځوانۍ یې باندې. صحابي هغه چا ته ویل کېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په بلوغ کې وویني. د حسن بصري رحمت الله مور د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خدمت کاوه نو دی کوچنی و ژړلې. یو روایت کې راځي وایي ام سلمه رضی الله تعالی عنها ورله شیدې ورکړلې نو ځکه رضعي زوی شو. نو حسن بصري رحمت الله ډېر غټ عالم ځین جوړ شو، تابعي و، په تابعینو کې ډېر غټ شخصیت ځین جوړ شو. نو علماء کرام وایي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځې د شیدو برکات و اثرات و چې د ده څه دومره غټ شخصیت جوړ شو. دی مبارک وایي یو ښځه راته راغله لور یې مړه سوې وه. جاءت امرأة إلى الحسن البصري رحمة الله تعالی و یو ښځه ورته راغله چې زما لور مړه سوې ده، زما سودا ده چې په خوب یې ووینم چې لږه ښه به یې که به جنت وي. زموږ چې مړي اوسي زموږ په دا ځای خوانۍ باندې شته ودرېږدي په کومه لار کې نو غږ ته به تللی که به جنت ته تللی. د دنیا غم کوو، بس د دنیا فریاد کوو. اصل کې په مړي پسې باید سړی تر هغه وخته په تکلیف وي، په ژړا وي چې د ده حالات کې معلومېږي چې جنت ته به تللی که به دوزخ ته. نو حسن بصري رحمت الله وایي دا ښځه راغله راته یې وویل چې زما یې ځوانه لور مړه سوې ده، زه غواړم چې په خوب یې ووینم، یو ذکر راوښیي، یو لمونځ راوښیي. حسن بصري رحمت الله ورته یو شی وښیي، دغه لمونځ کوه یا دغه ذکر کوه، خوب یې وویني.
سپین سرې چې ولاړه هغه ذکر یې شروع کړي په خوب کې خپله لور چې په خوب کې ولیدله د اور کمیس یې اغوستی او په غاړه کې زنځیر د اور او په پښو کې زولنې د اور او سپین سرې راغله او حسن بصري رحمت علیه ته وویل چې دا خو مې لور ولیدله په خوب باندې خو په داسې بدو حالاتو کې به په داسې بدو عذابو کې هغه مور یې هم ژړل حسن بصري رحمت علیه هم ډېر غمجن شو چې دا مؤمن نو ولې دوزخ ته تللی ومزه تېرې شولې څو ورځې بله ورځ حسن بصري رحمت علیه دا نجلۍ په خوب ولید حسن بصري چې دا نجلۍ په خوب ولیدله او علی رأسها تاج د دې نجلۍ په سر باندې تاج پروت فقالت یا حسن ایا ته ما پېژنې که مې نه پېژنې حسن بصري رحمت علیه مبارک ورته وایي یا نه دې پېژنې یو کوزه د افغاني ښځې لور یې چې اکا ته راغلی و حسن بصري رحمت علیه ورته وایي چې نو هغه ښځې خو ما ته وویل چې زما لور په عذاب کې و قمیص د اور ورباندې اغوستل سوی و په غاړه کې د اور زنځیر و په لاسو پښو کې د اور زولنې وې وایي د نجلۍ راته زما خور رښتیا زما مور رښتیا درته ویلي زما په عذاب کې اوس په جنتو کې حسن بصري رحمت علیه ورته وویل نو په کومه وجه باندې الله وبخښل قالت مر بنا رجل هغه نجلۍ ورته وایي یو سړی تېرېدی زموږ پر هدیره باندې په دغه هدیره کې 550 نفره د الله په عذاب اخته دغه سړي درود شریف ووایه او بیا دا ثواب موږ ته راوبخښي اواز وشو د الله له طرفه اواز وشو والکور ته کې عذاب له دې خلکو په برکت د درود د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم درود ویل سوی دي د هغه په برکت باندې دا عذاب ځنبسته امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي وای د یوه سړي په درود باندې چې پر محمد صلی الله علیه وسلم ویل سوی دی او هدیرې ته بخښل سوی دی الله جل جلاله د 550 نفرو څخه عذاب پورته کوي نو یو څوک چې 50 کاله درود شریف وایي آیا دغه انسان به په ورځ قیامت د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت پیدا کوي نو درود شریف هغه عمل دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت واسطه راځي په عمل باندې جنت ته نو څوکلای خو عمل وکړو په عمل کې د الله رضا ده په عمل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت الله جل جلاله زموږ صدا وعده اخیستې ده مخکې تر دغه چې موږ دنیا ته راشو زموږ تر پیدایش نه مخه زموږ اورحام پیدا شوي دي موږ نه وو پیدا دنیا نه وو پیدا مځکه نه وو پیدا الله جل جلاله اورحام د انسانانو پیدا کړ بعضې روایتو کې راځي وایي 50,000 کاله مخکې اورحام مخکې پیدا شوي دي نو الله جل جلاله زموږ سره دا وعده وکړه الست بربکم زه ستاسو خدای نه یم هلته موږ ټول ورته ویلي چې ورته زموږ رب الله جل جلاله زما نافرماني به نه کوي موږ وعده ورسره کړې نو که اوس موږ یو کوچنی ګناه وکړو که په خطا باندې وکړو په ورځ قیامت الله به راوغورځوي چې ودرېږو هېڅ جواب نه نو دغه عبادت سبب د دغه چې الله جل جلاله هلته بیا انسانان
نو درود شریف هغه عبادت او هغه عمل دی چې الله جل جلاله ته موږ رسوي او د قبر له عذاب مخلصي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت سره پیدا کیږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت تا چې په کال کې بشي ورځې د عبادت موسم راکړي هغه به امت وشو. دا امت د عبادت فصلونه لري. لکه یو بزګر چې غنم وکړي بیا د فصل ورځې معلومي نو له باران هم بیریږي، له ژلۍ هم بیریږي، له اوس هم بیریږي چې زما غنم او زما فصل خراب شي. موږ هم دا ډول فصلونه لرو. په هغو کې یو فصل د رجب میاشت وه چې په پښتو کې موږ د خدای تعالی میاشت ورته وایو تېره شوه. دوم فصل دا چې موږ نن کې واقع یو د برات میاشت چې په عربي کې شعبان ورته وایي. د ابي امامه الباهلي رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، غټ صحابي دی، هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم وخت به برات را داخل شو د برات میاشت ده به د صحابه کرامو ته ویل طهروا انفسکم، ځانونه پاک و احسنوا نیتکم فیه، نیتونه سم ځانونه پاکي څه معنی؟ له ګناهو یې پاک. مخکې موږ درته وویل چې د روژې میاشت رسول الله صلی الله علیه وسلم د روژې له میاشتې که څوک بخښلی نه ووتی د دې نو پزه سپیری، او هغه څوک چې مور پلار لري جنت لاسته نه راوړي د دې نو پزه سپیری، او هغه څوک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما نوم یاد سي او دی پر ما درود نه وایي د دې نو پزه سپیری. دا معنا پزه سپیره سي، دا هلاک دی، دا بدبخت دی. نو دا د رمضان د روژې میاشت کې چې کوم رحمت او انوار او فیوزات نازلیږي، کوم الله جل جلاله چې بخښه کوي هغه انسانانو ته کوي چې دلته پر یو لیول باندې ورسو، پر یو طریقه باندې ورسو. دغه دوی میاشتې چې د رجب میاشت او د برات میاشت چې د عبادت دکې میاشتې دي د پاره د رمضان. په رمضان کې خو موږ څه چمونه کوو؟ د شپې چکا، د ورځې بیده ځوانان سپین ږیرو سپین سرونه باسي، بیا نو چې روژه ووځي وایي خدای به بخښي. نو دغه د برات میاشت رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسو ځانونه پاک کړئ د رمضان دپاره او نیتونه برابر. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ښځه ده، وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دې میاشتې روژې نیولې، کله به یې پوره میاشت ونیوله، کله به یې څه ونیوله. وکان اکثر صیامه فی شعبان، ډیر روزي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نیولې په دغه میاشت کې نیولې. دا اوس موږ تاسو کې واقع. بل روایت اسامه رضی الله تعالی عنہ ذکر کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه وله. قلت یا رسول الله الا ما راك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. یا رسول الله په نور میاشت کې دونه ډیر روزه نه نصیب په دغه میاشت. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څو پیدا شهر دا یو میاشت انسانان ځین غافل دي، دا بین رجب و رمضان، دا د روژې او د خدای تعالی تر میاشتې د مابینځ میاشت. وهو شهر، دا هغه میاشت ترفع فيه الاعمال رب العالمین، په دغه میاشت کې زموږ عملونه الله ته پورته کېږي. فاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته دا خوند راکړي چې زما عمل الله ته پورته شي او زه روژه تېروم، زما عمل الله ته پورته شي زه روژه تېروم. دا تیر کال چې موږ ته هر څه کړي دي، کوم ښه کړي دي کوم بد کړي دي، دا په دغه میاشت کې دي پورته کېږي، دا جمع کېږي په ورځ قیامت به بیا زموږ تاسو په حضور کې راشنل کېږي. بارا که ښه وه که بد و ټاپه پر ولګېدله ولاړل ذخیره شوه. زموږ تیس خو یېر د پرون ورځې عبادت هم زموږ یېر دی چې څونه عبادت موږ کړی دي، ګناه هم راسه یاره ده، خو لیکن الله جل جلاله داسې ملایکې را سره مقرره کړي دي چې زما او ستا هر حرکت لیکي، هر حرکت مو لیکي. نو هغه په دغه میاشت کې عملونه پورته کېږي.
نو وای که په دغه میاشت کې سړی په عبادت اخته وي الله ته رجوع وکړي نو چې عملنامې یې واسه چې ملایکې ګوري په عملنامو کې ګناهونه دي دلته چې سړي ته وګوري سړی خو اوس په عبادت اخته دی الله جل جلاله وایي چې ده په دې خاطر په دې عوامو بیا را باندې عبادت شروع کړي چې زما عملونه پورته کېږي الله وایي ګناهونه یې ځینې ایسته کړي او ګناهونه یې ځینې ایسته کړي هغه عملونه یې ور ډېر کړي نو دغه زموږ د عبادت یو عظیم فصل دی یو عظیم اوس که د دنیا د کاروبار دپاره یو میاشت معلومه وي چې په دې میاشت ډالر کلاره ډېره ګټل کېږي تاسو باور وکړئ بله خو موږ ماینیر راوباسو چې سیدرزي او یوروپي او غیران زیات اضافه پیدا مسکینان نه سرمایداران یې هم پسې راوباسي او د موږ یونو دا د چا سکیم راوتلی دی دی خلکو د ښځو نومان کې ثبت کړي دي چې په ټول وخت باندې د بل روپو ته ضرورت نه لري د دنیا دومره وږي او په دنیا پسې دومره ستړي خو دلته د عبادت لپاره الله دومره عظیم فصلونه راکړي دي عظیم وختونه یې راکړي دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه میاشت کې الله ته ژړلي دي د امت په حق کې هغه به د برات پنځلسي شپه دا بله جمعه کې به انشاءالله د هغه فضایل درته بیان کړو چې د برات پر پنځلسي باندې الله له دې امت سره څه وکول او رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ته څه زارې وکولې زموږ په حق نو دا یو عظیمه د برکت میاشت ده دغه ته میاشت ته دغه میاشتې ته مبارکه میاشت هم ویل شوې ده دغه میاشتې ته د خیر میاشت هم ویل شوې ده په دې میاشت کې یو شپه را روانه ده چې د برات پنځلسي شپه ده یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي څو شپې سړی وروڼې کړي الله به پر حالت زکندن ده ایمان ور سالم کړي او کې یوه د کوچني اختر شپه ده یوه د لوی اختر شپه ده په عبادت یوه د برات پنځلسمه ده یوه د روژې اوویشتم د لیلة القدر شپه ده دغه څلور شپې که یو انسان په عبادت وروڼې کړي نو الله جل جلاله به په هغه وخت کې چې زړونه مري پر حالت ته زکندن باندې د ډېرو خلکو زړونه مړ سي ایمان یې تېروي اوس خو زه د ملا پر منبر ناست یم تی مقتدیان یاست هر یو وایي موږ مسلمانان یو دا اسلام اوس نه معلومیږي اسلام پر حالت ته زکندن معلومیږي غټه پهلواني هغه ده چې موږ ایمان تېرو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په اسمان کې ملائکې دي چې دا د مؤمن د مسلمان او روحان ورځي د دغو و استقبال ته ولاړې وي نو کوم وخت چې یو روح ورسي پورته سي اسمان دې ډېر تعجب وکړي عجبه ده څنګه راغی له دنیا څنګه را خلاص وي له شیطانه څنګه را خلاص وي له نفس و له هوا څنګه را خلاص وي او هغه روحان چې دوزخ خواته روان دي هغه چېرته نه وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي شیطان چې په تاسو ګناهونه کوي وسوسه در واچي شیطان په موږ کې لرګی نه دی راخیستی یا په موږ کې توپک راخیستی چې ته به دا ګناه کوې چې هر څه ګناهونه موږ کوو دا یو وسوسه په زړه کې راواچي دا ټول کیسې موږ خراب پر حالت ته زکندن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای شیطان د 80,000 لشکرو سره حاضر سي شیطان اوس موږ نه وینو په حالت ته زکندنې بیا لیدای شو د یو چا پلار مړ وي مور یې مړه وي خور یې مړه وي مینا یې مړه وي شیطانان د هغو په شکلو کې درته راغلي درته ووایي وایي زوی زه خو مړ سوی یم پر دغه عقیده راغلی یم چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی علیه السلام نو دلته چې ایمان قوي نه او د درود شریف زور نه انسان ایمان نشي وړلی محترمینو تاسو باور وکړئ دا اوس خلکو ته چې زه ګورم چې دا کرونا راغلی ده دونه ځین پټ داسې د جهل راسي او دومره غټ ساحر وي چې یو کلي ته راسي پسونه هم په پسې سي غوايي هم په پسې سي اسمان ته داسې لاس ونیوي د سحر په وجه باندې باران دستي وسي
د سحر په وجه ستا مور پلار درته را ژوندي کړي، دلته به زموږ څه حالات وي. نو باید موږ ایمانونه قوي وو. د قوي ایمان فایده دا ده چې پر حالت ځکندن به ایمان تېرو. ایمان هغه وخت کېږي چې عبادت ډېر وو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دغه څلور شپې چې سړی روڼي کړي په هغه ځای کې به زړه نسي مړ او په هغه ځای کې به الله له شیطانه سره ساتي. څلور شپې پکار زموږ تی په کورو کې چې ودونه یي، آیا ښځو مو په ناروا کې تر سهاره پورې شپې نه دي روڼې کړي؟ نارینه مو ډلو سروزو ته تر سهاره شپې نه دي روڼې کړي؟ خو د خپل قبر دپاره د آخرت دپاره دغه څلور شپې موږ نسو روڼه. نو دغه میاشت کې 15 شپه را روانه ده. په راتلونکي جمعه کې که ژوندي وو کرونا نه کومړه د هغه فضایل به درته بیان کړو چې د دې شپې څومره قدر دی په اسلام کې، څومره اهمیت دی په اسلام کې. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله جل جلاله ته ژړلي دي د بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها له خونې څه وځي لڅې پښې او بیا جنت البقیع ته ځي، هلته بیا په خاوره باندې سر ږدي، الله ته ژاړي وایي یا ربه زما امت را معاف کړه، زما د امت دپاره یو څه راکړه په دې شپه کې. الله ډېر شان ورکوي د امت دپاره. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ دپاره دومره ستړیاوې کړي دي، لڅې پښې سرتور سر پر ډبرینه مځکه یې زموږ دپاره سرونه لګولي دي، الله ته پر سجده پروت دی، ژاړي مځکه د ده په اوښکو باندې لنده ده. نو زموږ نو څه ملا ماته ده چې یو درود شریف نسو وایي. او انسان چې درود شریف ډېر وایي د هغه محبت به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پیدا شي. په کومه سینه کې چې محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم پروت وي، شیطان پر هغه سینه بیا کار نشي کولی پر حالت ځکندن باندې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت دومره فرض دی لکه د جمعې لمونځ چې موږ کوو. و یو محبت فرض دی لکه د الله او د الله د رسول محبت. یو محبت باندې الله سړي ته ثواب ورکوي لکه د مور سره محبت، د اولاد سره محبت، د خپلې ښځې سره محبت، د قریبانو سره محبت. او رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وایي وایي تر هغه وخته کامل مؤمن نسي جوړېدلی چې ما محبوب نه کړي تر ځان، تر اولاد، تر مور او تر پلار. عمر رضی الله تعالی عنه یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي یا رسول الله تر ښځو و تر اولاد، تر مور او تر پلار، تر هر چا راباندې ګران یې، ما سوا نه ځان. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ورته وایي وایي تر هغه وخت کامل مؤمن هم نسي جوړېدلی چې تر ځان مې در تېر نه کړي. وایي عمر رضی الله عنه الله اکبر یا رسول الله الان اوس تر ځان هم راباندې ګران. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره ګران کړو چې تر ځان یې هم ګران کړو، بیا به موږ کامل مؤمنان شو. کامل مؤمن ته ولي الله ویل کېدلی شي، دا د الله دوست دی، د الله ولی دی. نو دغه کامل مؤمن په هغه وخت کې جوړېدلی شو چې محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سینه کې راوړ، هغه په ډېر درویلو سره راځي. او دغه مرض د کرونا راغلی دی دنیا ته، یا بعضې خلک وایي یا سیاسي مبصرین وایي دا د امریکا وایرس دی. خو هر شی چې دی خو یو عذاب دی او خطرناک مرض دی او د دې علاج هم نشته. او د دې دپاره صرف یو شی چې چینایانو تجربه کړی دی او یا د حالات چې موږ وینو د دنیا ځان به ځان ګورو. دا زموږ پښتانه خدای دي چې بلا یې ووي بیا سر خلاصېږي. دا مرض په مسلمانانو هېڅ نه کوي. په شام کې د صحابهو په دور کې یو وبا راغله، 25,000 صحابه و تابعین کې شهیدان شول. درې غټ غټ صحابه کرام قمندانان لکه ابو عبیده او معاذ بن جبل، عبدالرحمن بن جبل، دغه درې صحابه کرام کې شهیدان شول. عمر بن عاص چې د صحابه کرامو مشر سو و صحابهو ته ویل دا یو اور دی، موږ سوځي او په موږ تازه کېږي، درځئ غرو ته ځینو وخېږو. په غرو کې
سره جلا جلا سره الله لپاره په یوه شله ننوتل، لاس په بل، چې دوی ځین پورته سول، دا وبا په منطقه کې ورکه سول. نو دا یو اور راغلی دی، خوراک انسانان دي، انسانان به ځین پټېږي. نو بازار ته بې ضرورته مه ځه. د ځان حفاظت لازم دی پر موږ باندې. که یې څوک وایي زه له مرګه نه بیریږم، که یې څوک وایي زه پر الله جل جلاله عقیده او ایمان لرم، تر صحابه کرامو موږ نه یو کلک مسلمانان، هغه غرو ته وختل دي، موږ په کورو کې ولې نقشه د حکومتونو بازارونه هم بند کړو. او دغه مرجي که عامه سوه، دا دی مرجي نه ده چې یو مړی دی اوس له خپله مړي به بیا بیرېږي لاس ونیسي وړه په کوڅو کې به خلک بیا پراته دي. نو څه ضرورت دی چې بازار وته اوس؟ که حکومتو اعلان وکړي چې مساجد ماجد ته مازي مازي، دا د ځان صحت تر مسجد ډېر ضروري دی. موږ ته شریعت وایي وایي که مریض وي لمونځ په ناز کې کوه. موږ ته شریعت وایي وایي که بیرېدې مسجد ته یو چا پیسې در سره وړلې مسجد پرېږده کور لمونځ وکړه. نو په شریعت کې ډېرې اسانه لارې شته. نو که حکومتو چیرې دا وویل چې ما وځي له کورو مساجدو ته لامځي، بیا په کورو کې لمونځ کوي، الله جل جلاله هغه اجر راکوي لکه دلته چې موږ راغلو. نو کوم حفاظتي اقدامات چې دي حکومتو ویلي دي هغه وکړي. دا یو داسې مرداره مرضي ده، عذاب دی، قسم د مؤمنانو دپاره رحمت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده چې الله زما د امت مرګ په قتل او په دغه مرضیو باندې کړ. او عمر رضی الله عنه ابو عبیده ته خط ور واستول، چابک له شام راووز، درته یا امیرالمؤمنین نسم درکلای. صحابه کرامو ته نصیحت وکړي، و دغه مرضي زموږ دپاره رحمت دی، د کافرانو دپاره عذاب دی. زه نه ځم، ما او زما اهل خدای د دې مړ کړي. خو که کوم انسانان په مړه سول، هغه د الله په رحمت کې ولاړل، او هغه ژوندي به ډېر احتیاط کوي د دې مرضي سره. دا ساري مرضي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته یو صحابي راغلی، بیعت ورسره کوي، هغه مجزوم و د جزا مرضي په پورې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس ماره کړه، بس ستا بیعت ما قبول کړی. بل حدیث شریف کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي فر من المجزوم، له هغه مریضه داسې تښته چې هغه د جزام په مرض اخته وي لکه له زمري څه چې تښته. بل روایت کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو صحابي ته وایي دغه په اوښه باندې یو وبا ګډه وه، ول دغه اوښه دي دا نورو اوښانو ته مه وري لکه هغه دا مرضي ځي ناخلي. نو که د چا په ځان سر خلاص شي دا مرضي په ما کې شته، هغه دي دا نور خلک خبروي چې احتیاط سره وکړي. او که په چا خبر سولاس په دې ځای کې دا مرضي ده ما ورځي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یو قوم کې وبا راغله، تاسو ما ورځي، او که واس مه ځینې وځي، او که صبر وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم اجر به الله د شهداو درکړي. الله دې ټول مسلمانان وساتي، الله دې د اسلامي ملکونه وساتي، الله دې حرمین وساتي. هغه زموږ د مناجات دروازې چې مساجد وه، هغه زموږ د عبادت ځایونه چې مساجد وه، هغه را به دې بندېږي. هغه زموږ د زارۍ ځایونه، زموږ د بخش ځایونه چې مسجدان وه، هغه را باندې بندېږي. الله په دې خاطر دا مرضي راسه لرې کړه چې زموږ د عبادت دروازې راته خلاص شي. هغه زموږ حرمین شریفین شپه ورځ به خلکو طوافونه پر کول، عبادتونه به کول، چې هغه بیا ته خلاص. الله نور خو موږ مستحق د دې نه یو چې د عذاب راسه پورته شي، تر دې د سختو عذابو مستحقین یو. خو الله ستا د مساجدو او ستا د کور د بیت الله او د رسول الله سیستم د کور په خاطر باندې مرضي د ټولو مسلمانانو څخه لرې کړو. السلام علیکم.